یارانو دی نه دی دی په اتکاب کې ناست وروره نو د باچا د باندې د مشر ورور جنګ و نو دی خو د باندې نه سو راوتی نو پر دیوالې یې سر پورته کوي ورته ویل لالا ته دننه ماجت له راوله مانه ستا د لاس ګوتې شیدې یولس دي بېوقوفه لس دي ولګېده ډوډۍ ولګېده اوې شماره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لس ګوتې دي دا ته رانه شمارل کېږي زه یې در ښیم دا یې لس دا یې نه دا یې اته دا یې اوه دا یې شپږ ور پنځه دا یې 11 ویم نیم پهلوان دی 4 ایډیال لرم او 6 پولوره لرم زه څه ټیم ایډیو ورکوم هېڅ چاته نه معلومېږي ته ما پېژنې دویم نوم پهلوان دی 4 هډیانې لري 6 پولوره دي چاته دا نه معلومېږي ته څه ټیم ایډیو ورکوې دا چا ورشول په مټ کې یو غداره سته څوک دی غدار ټکسي والا بازار له نه ځې ځم په څو ځې په 100 روپۍ ځم یا په 100 روپۍ په 85 ځې یا 85 نه ځې راشواسه څنګه نه ځې په 85 یاره پهلوانه دا څه رقم میټه تېز چې راوړي د خولې خوند یې سره خراب کړي بېوقوفه میټه تېز نه دي برایه تېزه ده خبره ګرد عمر یاد ساته کومه خبره عثمان خان عاجزي کوه مغرتوب مه کوه ولې مغرتوب خو ستا ورور کوي نن ګردو نجونو بلا کړی عثمانه دا 15000 روپۍ معاش خوراکه عثمانه پر چشم باندې ژاړې خیر خو دی یاره عثمانه ستا کور وطن یو خو ما دا نور تر اوسه نه و لیدلی بلکې بیا کور وطن ستا زه د دې قابله وبوللم چې دی به د 50000 کله لري کار کنګله یاره عثمانه پر چا دې کسې پیسې باندې که نه یا په ما په چا نه دي باندې نو دوی بل مسلمان پر تا باندې دي که نه دي و دلته دی ورا باندې دي نو د هغه مسلمان په اړه څه سوچ فکر کوې که نه دی سوچ پر وکړم هغه چیرې هغه ټیم څه ټیم زه باتروم له ځم ښه ده جمع شه سوچ وکړه یاره عثمانه په تا خو عمر ډېر تېر شوی دی اوه دا خلک دا بار دا یوه خبره کوي وایي ښه انګور ګرد عمر د شغال در خوله کېږي دې مطلب څه شي یاره ترکه څنګه ساده دا علامه در معلومېږي یا باید څه رامعلومېږي هغه دا ترکه ساده ښایسته نجلۍ به یي ښه ښایسته ځواني به خدای ورکړي ښه کارونه به یې زده یي یو پردي جبولې په سر به ناست وي یو ښه ښایسته ځوان به یي ښه تعلیم یافته به یي په ګرد کلي کې به سامي نه دی ځوان به یي یو پردی خره به په سر ناست وي هغه ته وایي دغه ته ښه پلکه دومره غټ ټوکر یې دومره غټ نوم لري مګر په دا ښار کې د سلام سړی نه لري ښه ته اوس واسې دې وایي څوک دې لري